سلامونه دوستانو، ولاس میډیا ته مو زه نور غفور ظهیر هرکلی کوم. کیدای شي ډیر کسان دا پوښتنه لري چې خوشحاله ژوند ولري، او ډیر کسان کیدای شي دا پوښتنه هم ولري چې د ګناهونو او ناروا کارونو نه وساتل شي، خو شاید د دې پوښتنې د ځواب لپاره څه ونه لري، او یا هغه لارې چې دوی غواړي چې ژوند دې پرې خوشحاله شي او د ګناهونو نه پرې وساتل شي، هغه لار یا هغه طریقه نه وي ویل. راځئ دلته په یوه خبره کې ستاسو لپاره دې پوښتنې ته ځواب ووایو. الله تعالی خپله په قرآن مجید کې فرمیلی دی: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. ای مؤمنانو، تاسو خپل منځونه سم کړئ ترڅو د ناروا او د ګمراهۍ کارونو نه وساتل شئ او خوشحاله ژوند مو په نصیب شي. نو د هغې کسانو لپاره چې همدغه پوښتنه ناځوابه ورسره پاتې وه، همدا یې ځواب دی. راځئ له نن نه وروسته سم لمونځونه وکئ. په دې خبره سره به الله تعالی تاسې یو ډول د ګناهونو نه هم وساتي او خوشحاله ژوند به هم در نصیب کړي، ځکه الله تعالی خپله فرمایلی دي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. تاسې خپل منځونه سم کوئ، یعنی خپل منځ به مو د ګمراهۍ او د ناروا کارونو نه وساتي، او کله چې د دې کارونو نه وساتل شئ تاسو به خوشحاله ژوند ولرئ. راځئ له نن نه وروسته خپل منځونه په صحیح ډول ترسره کړو ترڅو هم د ګناهونو نه وساتل شو او هم مو خوشحاله ژوند په نصیب شي. د لیدو مو ډېره مننه.